استاذنا و استاذ العلماء مولانا محمد جمال مدنی سے دامت برکاتهم مفوضاتهم علی رؤوسنا ایتا عاجزانه درخواست کوم چې راشي د خپل خیالاتو اظهار او فرمایي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. طول درود شريف بشوق سروي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. زما عزتمند علماء کرامو او حفاظ عظامو او پدین مینو غیرتمند مسلمانانو رونو، لکه نن چې څنګه تاسو ته معلومه ده چې په مدرسه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه کې د قرآن پاک د ختمونو انعقاد شوی ده، او د هغې دپاره زمونږ علماء کرامو زمونږ مشرانو هغوی د دی د حوصله افزایي دپاره یو تقریب جوړ کړی ده، او د هغې دپاره زمونږ اکابرینو تشریف راوړی ده، او انشاءالله ناخوانان حضرات او نور علماء کرام به انشاءالله تشریف راوړي. وقتاً په وقتاً به تاسو ته دا بیانونه کوي چې چا قرآن پاک ویلی ده د هغوی څه قدر درونو، چې چا قرآن پاک سره تعلق قائم کړی ده د هغوی څه قدر ده، د هغوی څه مرتبه ده، د هغوی څه شان ده. رونو چې چا چې قرآن پاک سره تعلق قائم ده ګوره د هغوی لوی قدر ده. د هغوی الله پاک جل جلاله په عرش برین کې خیال ساتي. د هغوی په دنیا کې الله پاک جل جلاله ورته یو مقام ورکړی ده، یو مرتبه او عزت ورته ورکړی ده. او نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د قرآن والا، د خادم قرآن، د حافظ قرآن، د عالم قرآن چې کم قدر بیان کړی ده، د هغې باره کې به انشاءالله علماء کرام تاسو ته تقاریر کوي، بیانات به کوي او فضائل به بیانوي. رونو زه یو څو مختصر خبرې کوم. زه خو پسې یم نه، زما کابر تشریف فرما دي، زما مشران، زما استادان هغوی تشریف فرما دي، خو الامر فوق الادب. رونو څوک چې قرآن پاک وایي، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د قیامت پر ورځ به د دغه انسان والدینو ته یو داسې تاج ور په سر کی چې د هغې رڼا به د انور د رڼا نه زیاته وي. او چې چا رونو قرآن پاک سره تعلق قائم کړی د ما درته ووی د هغې الله پاک جل جلاله ډېر خیال ساتي. یو ځل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مکه مکرمه کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ لګېده د قرآن پاک تلاوت کوي، بل طرف ته ابو جهل لاین راغو، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنہ په مخ باندې والو،
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ را روان دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جاڑی بل طرف تا جناب جبریل علیہ السلام مبارک راغو جناب جبریل علیہ السلام مبارک خان دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی جبریلا عجوبہ دا قرآن پاک طالب جاڑی دا قرآن پاک خادم جاڑی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جاڑی او تو پا خوشحالی باندے بے بلا مقراغ بلا مقراغ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دو قسم زندگیاں تیرے کڑی دی یو مکی زندگی دا بلا مدنی زندگی دا بے دا مدینی منوری والا زندگی راغا مدینہ منورہ کی چکلا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تشریف یاوڑو ہجرت فرمایلو مدینی منوری تا بے پدویم کال باندے دا بدر موقع راغا دا بدر جہاد راغو دا بدر جنگ راغو پاگے کی جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مبارک غازی دا پاگے کی مجاہد دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خپل تشریف فرما دا پا میدان جہاد کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مبارک تشریف فرما دا دیاغی خلاف ابو جہل لائن راغو ابو جہل لائن پا دغی جہاد کی پا میدان بدر کی مردار شو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل لامر ندا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مبارک لاړو د پاسه پسینی ورته کې ناستو او تور ور سره وا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مبارک ته فرمای اے ابا جہل سوکم ابو جہل لاین ورته وای ودا 60 مې لغونتی اوچت کټ کا او بیام د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک معاذ اللہ پا مخالفت کی خبریوں کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مبارک تر رواغستا دی ابو جہل نے سر کٹ کو پدق وقت کی جناب جبریل علیہ السلام مبارک راغو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا خان دی وی اے جبریل ولی خان دی جبریل علیہ السلام مبارک و تا فرمائی تل کا بے تل کا وی سیب وی کلچ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے قرآن کریم لوستو دا قرآن پاک تلاوت کولو ابو جہل لائن راغو او مختی والو پڑکتی ویستلو وی خدای پاک جل شانہو دا قرآن پا طالب دو مخفا کیگی چی دیگه بدلے تین پسر پر کولو باندے واغستا وی دا موقع راغا دا قرآن پاک طالب دا قرآن پاک خادم دا قرآن پاک عالم وی دیگه بدلا اللہ پاک جل جلالہ تین پسر پر کولو باندے میدان بدر کی دا بدر پا موقع باندے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اغت دا طاقت ورکو چی دی آغی یو گزار بدل تین پسر پر کولو باندے واغستو رونا کم سڑے چی دا قرآن پاک طالب وی دا قرآن پاک عالم وی دیگه گورے لویا مرتبہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی کم طالب العلم چی دا قرآن پاک دا قرآن پاک زدا کولو دا پارا را دی دا علم دین دا خدمت دا پارا را دی نورانی نورانی مخلوق چی پرشتی دی اغا ورطوائی طالب جانا زما پا دی نورانی وزر باندے قدم کی دا ولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی رضل طالب العلم دا طالب العلم دا خوشحالی دا پارا طالب جان توائی طالب جانا زما پا وزر باندے قدمونا کی دا رونو دا دیر مبارک خلق دی دا مبارک خلق دی اخبلو بچونا طالبان جوڑ کئی دی اخبلو بچونا عالمان جوڑ کئی قسم دا رچا زامن چا عالمان شوی دی اگا علماء کرام پا قبرونو کے پراتی دی نمون جوندی دی زما شیخ و مرشد شہید اسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ پا 2007 کی شہید شوی دا زما پدل کے نن جوندے دا ستازو پدلونو کے نن جوندے دا
د هغه په نوم مبارک په مجالسو کې اخیستلی شي، د هغه په دنیا کې یاد ده. ولې رونو هغه د قرآن پاک خادم و، هغه د قرآن پاک طالب و، هغه د قرآن پاک عالم و. که ما ته د خپل بچی نه د قرآن پاک عالم جوړ کو، د قرآن پاک خادم جوړ کو، د قرآن پاک وارث جوړ کو، د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم وارث جوړ کو، موږ په قبرونو کې پراته یو او ما او تا پسې به د دې طالب جان چې کم سبقونه وایي، کم ذکرونه کوي، کم تلاوتونه کوي، کم درسونه کوي، زه ته به قبرونه کې پراتو او د هغې اجرونه به ما او تا ته قبرونو ته رارسي. رونو د طالب قرآن ډېر لوی فضیلت ده. یو ځل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تشریف فرماو او کافرانو ته دعوت کولو. غټ غټ دا صنادید قریش وسره ناسو، غټ غټ مشرکان وسره ناسو، دعوت ورته کولو، د ایمان طرف ته رابلل. په دې کې یو صحابي راغو، حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ، پسترګو نابینا ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته وایي علمنی مما علمک الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما ته هغه څه وښایي چې کوم تعلیم تاسو ته الله پاک جل جلاله درکړی ده، کوم علم تاسو ته الله پاک جل جلاله درکړی ده. پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم هغه قریشو سره مشغول او هغې سره مصروف او هغې ته دعوت ورکولو. دا صحابي مبارک بیا وایي علمنی مما علمک الله، اے د الله جل شانه رسوله صلی الله علیه وسلم هغه تعلیم ما ته راکوي چې کوم تعلیم تاسو ته الله پاک جل جلاله درکړی ده. خو غریب په سترګو نابینا او لیدلی نشو کولی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تینا مخ مبارک واړولو، تندې مبارک یې تریو کو چې ته خو خپل سړی، ته خو رستو راشه، ته خو زما سړی، ته خو د دین اسلام خادم یې، ته خو د قرآن پاک خادم یې، تا ته به رستو وایم. الله پاک جل جلاله د عرش برین نه قرآن کریم راولېږلو، وحی راولېږله او وی فرمایل عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. دا آیاتونه مبارک راغل چې پیغمبر علیه السلام مبارک د هغې مبارک چې کله راغل صحابي مبارک راغو، پیغمبر علیه السلام مبارک تینا تندې مبارک تریو کو، مخ مبارک یې واړولو. الله پاک جل جلاله د عرش برین نه د قرآن پاک په خادم باندې وحی راولېږله چې تاسو خو تینا مبارک مخ واړولو. علماء کرام فرمایي د مفسرین کرام رحمه الله ذکر کوي چې د دې نه بعد کله به دا صحابي مبارک راغو، حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک پورته دا خپل صادر مبارک خور کو او فرمایل به فیه عاتبنی ربی، د ده په باره کې ماته الله جل شانه تنبیه را کړې ده. رونو دا د قرآن پاک خادمو، دا د قرآن پاک طالبو، دا د قرآن پاک زده کوونکی و. که ما او ته قرآن پاک زده کو، رونو ګوره دنیا کې یوازې نه ښه، آخرت کې مونږ ګوره قرآن پاک پکار ده. آخرت کې به ما او تا سره ملګری وي. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نور الله مرقده مهاجر مدنی هغې فضائل اعمال کې یو روایت نقل کړی ده. په دې باندې چې قرآن پاک ما او تا ګورې په یو حالت کې نه پرېږدي، دنیا کې را سره ده، د قبر دا مرګ په ټیم کې را سره ده، په قبر کې به را سره وي. حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه یو روایت نقل کړی ده او د هغې تصحیح کړې ده چې دا روایت جعلي نه ده. فرمایي وایي کله چې صاحب قرآن وفات شي، کم هغه انسان چې هغه قرآن پاک تلاوت کوي، قرآن پاک زده کړی ده، قرآن پاک سره تعلق قائم کړی ده، چې هغه کله وفات شي
نو دا قرآن پاک یو نورانی شکل کې راشي د کفن په ټیم کې او د سره په کفن کې ورننوځي او د سره قبر ته ځي او دا چې کله قبر کې کیږي دا قرآن پاک ورته وایي چې ای زه تا دنیا کې نه یم پرېښی زه ما سره د دنیا کې تعلق قایم کړی ده زه به تا په قبر کې نه پرېږدم. وروڼو د قرآن پاک سره تعلق دا زما او ستا د دنیا او د آخرت د نجات سبب ده. دا زما او ستا د آخرت او د دنیا د نجات سبب ده. وروڼو که وایي دنیا کې خوشحاله ژوند تیر کو قرآن پاک سره تعلق ساتل پکار دي. سړی وایي زه د کفن په ټیم کې کامیاب یم قرآن پاک سره تعلق ساتل پکار دي. سړی وایي زه قبر کې کامیاب یم قرآن پاک سره تعلق ساتل پکار دي. بیا هم به په یو حالت کې هم نه پرېږدي ښه او بل لا چې جنت ته لاړ شو جنت ته خدای پاک جل شانه دې موږ ټول جنتیان کی. یوازې قبر کې نه جنت کې به قرآن پاک موت سره وي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي اقرا ورتقي چې کله یو حافظ قرآن یو عالم قرآن جنت ته لاړ شي الله پاک جل جلاله به دغه جنتی ته چې کوم د قرآن پاک حافظ وي کوم د قرآن پاک عالم وي کوم د قرآن پاک خادم وي الله پاک جل جلاله به ته فرمایي اے بنده تو قرآن پاک لوله او د جنت په دې درجو باندې خیژه او ستا مقام او مرتبه هغه دی کېده چې کوم د آخري قرآن پاک آیت مبارک ختم کړي. قرآن پاک کې څومره آیاتونه دي؟ د یو روایت مطابق او مشهور دادا 6,000 او 6,666 دا چې ته دنیا کې وګرځې که نه نو 2,000 بلډنګه به چېرته دنیا کې یو ساینسدان جوړ نه کړي. دنیا کې وګرځه مشهور خبره ده دوبۍ کې 150 منزل جوړ شوی د خلک یادوي. کله چې حافظ قرآن جنت ته لاړ شي عالم قرآن جنت ته لاړ شي دله به الله پاک جل جلاله 6,666 منزله جنت په جنت کې تیار کړی وي. دومره مکان به والا تیار کړی وي دومره بلډینګ به والا تیار کړی وي. وروڼو دا د قرآن پاک د خدمت وجه ده دا د قرآن پاک د خدمت کول وجه ده چې چا قرآن پاک سره تعلق قائم کړی وي. الحمدلله دا موږ دا کشران تاسو ګورئ دی نن د قرآن پاک سره د قرآن پاک زده کړی ده او د قرآن پاک سره دنیا کې تعلق قائم کړی ده. وروڼو دا مجالس د دې لپاره جوړیږي چې باعث زو تو د دې نه بعد ایک ما ته هر څومره ژوند تیر کړی وي او فضل ژوند رانه تیر شوی وي ان شاء الله دې نه پس په دا قص کو چې قرآن پاک په یادو دې نه پس په دا وایو چې بچی مې مسې ګرځېدلی ده بچی باندې مې قرآن پاک نه ده ویلی په بچی مې قرآن پاک نه ده زده کړی دې نه بعد به پې د قرآن پاک ویم دې نه بعد به زه عالم دین جوړم دې نه بعد به زه مدرسې ته استم. او قسم ده وروڼو ګورئ کم خلک چې ملیان دي که نه او طالبان دي د هغوی په کورونو کې برکات نازلیږي. علماء کرام فرمایي العلماء نجوم الارض دا علماء کرام دا د ځمکې ستوري دي د ځمکې. کله چې ته د شپې راپاسې توره تیاره وي کله کله داسې حالت وي اسمان کې ستوري نه ښکاري بیا سړی حیرانه وي چې چېرته لاړ شم کنده کې پرېنودم لاره راته نه ښکاري او چې اسمان کې ستوري وي ښه پته ته تیزۍ سره پې روان وي. دا کرنګې چې په کور کې د عالم وي په کور کې د حافظ قرآن وي په کور کې د عالم قرآن وي وروره کور به د سیده ساده روان وي کور کې به د برکات نازلیږي کور کې به د خیرونه راځي او د الله پاک جل جلاله رحمتونه به درته متوجه وي. نو انشاءالله دې نه بعد دا قصد وکړو چې موږ به خپل بچي مدرسو ته راولو. دلته الحمدلله محنت شروع شوې ده کمزورې محنت ته وروڼو
خو دعاګانې کوي چې خدای پاک جل شانه دا محنت کامیاب کی. رونو مدرسه دا مدرسه جوړول د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم کار د ګوره. پیغمبر علیه السلام مبارک صفه جوړه کړې وه. تاسو که مدینې منورې ته لاړئ هلته اوس هم یو مقام د هغې ته صفه وایي. د پیغمبر علیه السلام مبارک طالبان به په هغې کې ناسو، درسونه به وي، اوږي تږي به نهر به چا به چې خیرات او صدقه کوله، لا بړو د کجورو یو لخته به یې راوړه، هغې کې به کجورې وي او په صفه کې به یې ویزان ډکه. د هغې مدرسې طالب سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه د هغې شاګرد و، اوږی تږی به او د دغې مدرسې خدمت کې به لګی و. د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث مبارک په یادول. خو لیکن رونو دا دین اسلام د هغې په وجه الله پاک جل جلاله ما او تا ته رسولی ده. اوس په ما او تا فرض دي، په ما او تا لازم دي چې دغې خلقو سره، مدارسو سره، جماعتونو سره، خانقاهونو سره، مراکزو سره دې ټولو سره تعلق قایم کو، علماء کرامو سره تعلق قایم کو، د طالبانو سره تعلق قایم کو، د قرآن پاک سره تعلق قایم کو، د احادیث مبارکو سره تعلق قایم کو. ګورو کنه کم جماعت کې ترجمه کیږي، درس حدیث مبارک کیږي، د فقه درس کیږي، پکاردار چې ما ته پاغي کې کینو دین اسلام زده کو، قرآن پاک زده کو، احادیث مبارک زده کو، فقه زده کو، د علوم شریعت نظام خبر کو. نو انشاءالله دې نه بعد به ټول قصد کوو چې خپل بچی به مدرسې ته رالیږو، خپل بچی به هسې نه پرېږدو. زمونږ بچی اکثر د مازدیګر ټیمونه په کرکټونو کې ضایع کي، پلار یې ناست وي، بچی ته داسې نه وایي چې هلکه بچیه کرکټ مه لګوه، دا خو د سبق ټیم ده. قسم ده د مازدیګر مونځ چې اهم ده، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تاکید فرمایلی ده چې د چا نه د مازدیګر مونځ قضا شو فکأنما وتر اهله و ماله، گویا کې د ټول اهل او مال بال بچې تباه شو. او زما ستا بچې د مازدیګر په ټیم کې لګی وي کرکټ کوي، د مازدیګر په ټیم کې لګی وي لهو لعب کې لګی وي، منځونه نه کوي. وروره د دې به څه کېږي؟ باید چې زو تو د خپل بچي خیال وساتو، د خپل بچي دا زما ستا د بچي ګورې قدر ده ښه چې هغه جومات ته راولو. او وروڼه ما درته ووې کو دا وایي چې څه ترې نه جوړ شي ښه. تاسو ته حضرت وفرمیل چې د انجینري ګورې بس مرګ سره ختمه شوه، د ډاکټري مرګ سره ختمه شوه، د خاني مرګ سره ختمه شوه، او عالم الدین چې وفات شي د هغې نه بعد ورته هم اجرونه او ثوابونه رسي، د هغې نه بعد او دنیا کې څومره قدر وي وروڼو، دنیا کې څومره عزت وي. انشاءالله دا قصد وکړو چې د دې نه بعد به زما بچی مدرسې ته راځي، د دې نه بعد به زما بچی د قرآن پاک طالب وي، د دې نه بعد به زما بچی د احادیث مبارکو طالب وي، د دې نه بعد به زما بچی علوم شریعت زده کوي. نو ټول دا قصد وکړو انشاءالله. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.